د سندرو د ثبت سټوډیو دا وخت په دې ښار کې تر بل هر ښار زیات د پښتو سندرې ثبتېږي او ثبت یې بیا په همدغسې سټوډیوګانو کې کېږي. خو اوس هغه پخوانۍ لویې سټوډیوګانې نشته او ځای یې وړو سټوډیوګانو نیولی او شمېر یې تر پخوا ډېر زیات دی. غټو سټوډیوګانې چې کوم وي پخوانی چې مثال نغمه سټوډیو وه، داسې شالیمار سټوډیو وه، هغه غټې سټوډیوګانې ختمې شوي دي. په دغه سټوډیوګانو کې لومړی ډیجیټل سټوډیو چې کوم سردالي ټکر زموږ لیجنډري سندرغاړی دی هغه جوړه کړې وه استاد، هغه اوس دا تاسو چې پکې ناست یې دا یو سټوډیو بقایا پاتې ده. نور غټ سټوډیوګانو کنسپټ او غټ سټوډیوګانې ټولې ختمې شوي دي. اوس سټوډیوګانې دلته داسې دي چې لکه یو وړه غونډه کې داسې اتاق یا کمره ده او هغې سره باتروم دی، بس یو 5-6 روپو کرایه باندې خلکو نیسلی دی او پکې یو ساوند کارډ یو دغه یې پکې لګولی دی، یو کمپیوټر یې کېښودی دی، مثال 2-3 لکو روپو انویسټمنټ کړی دی او هغې نه سټوډیو جوړه شوې. نن سبا چې تاسو پېښور کې څومره سټوډیوګانې ګورئ هم دغسې سټوډیوګانې دي او د غټو سټوډیوګانو هغه کار ختم شوی دی، کیسټو او داسې د غټ فلمي کار فلمونه هم ختم شو، دا د سینماګانې ختم شو. په دې وجه د غټو سټوډیوګانو کار ختم شوی دی. په کابل د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته چې هلته پر موسیقۍ بندیز لګېدلی، شاوخوا ټولو افغان سندرغاړو پېښور ته مخه کړې. ګڼې یې همدلته ژوند کوي او هغه چې په بهرنۍ نړۍ کې هم دي اکثریت یې د سندرو د ثبت لپاره پېښور ته راځي. دما دغه دی چې د ډېرو هنرمندان د افغانستان چې دي ځینې کابل افغانستان ولایتونه کې چې و د آلات چې خراب شو ډېر دلته راغی او دلته اور دلته ریکارډونه کول او ډېر لاړو بهر ملکونو ته او اوس هم د بهر ملکونو نه ډېر پکې یو کې دي که په امریکا دي هغه میوزیک لپاره پېښور ته راځي. دلته فیمس سندرغاړی چې دی مثلا جاوید امرخیل ده دلته پېښور کې پاکستان هم کې اوسیږي او همدلته دي، هغه ریکارډینګ کې سټوډیوګانو کې راځي، ما هم ورسره کار کړی ده، دلته راغلی ده. لطیف ننګراري دی یو کې دی مثلا راځي، مهدي فاروق ده، میرویس نجرابي ده، داسې ډېر کسان چې زه نومونه واخلم ډېر افغانستان تاسو چې کوم مثلا هغه فیمس سندرغاړي دي هغه یې ټولې بس راغلی دی همدلته پېښور ته، همدلته یې سټوډیوګانو کې دو ریکارډینګ کوي، دلته ثبت کوي ریکارډینګ، ځینې تللی ده بهر ملکونو ته تللی ده او ځینې اوس هم همدلته شته. ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما. پېښور چې د پښتو د ډېرو وتلو او مشهورو سندرغاړو د ژوند او فن مرکز پاتې سوی، لاهم د پښتو موسیقۍ د ثبت یو مهم ښار دی چیرې چې د سټوډیوګانو له لارې سندرې ثبتېږي او د پښتو موسیقۍ خوږوالی ژوندی ساتي. و د زړه قرار راشه مهربان